نن ورځ خبره کوو د ویډیو آډیو په اړه باندې. بل ورځ مو خبره کړې وه د امیج په اړه باندې که نه. هماغه فولډر ته راځم. تاسو به همداسې کوشش کوئ چې ځان ته یو فولډر جوړ کړئ، لکه ما چې داسې کې جوړ کړی مای پروجیکټ په نام باندې. دې فولډر ته زه راځم، ګوره ورته اوس دې کې ما سره آډیو فایل هم شته، امیجز هم شته، پوسټرز هم شته، ویډیوز هم شته. ده امیج باندې خو موږ کار وکړو، دا ټول امیجز شته. ده نن ورځ زموږ کار له چا سره ده؟ له ویډیو سره ده، چې موږ څنګه کولی شو خپل ویب سایټ ته یو ویډیو وي هغه راوړو او هغه به موږ څنګه په هغه کې پلی کوو، څه طریقې سره برابرېږي. په دې باندې موږ کار کوو. نو ټول ناول به تاسو راشئ دلته کې ما تیار فایل لږ برابر کړی دی تر څو زموږ سره لږ وخت سپما شي. زه په دې باندې کلیک کوم، دا فایل زه اوپن کوم له نوټ پیډ سره به اوپن کوم، نوټ پیډ پلس سره به دلته کې اوپن کوم. دا لږ ښه د ایډیټر نو دې سره مې چې کله اوپن کړو، ګوره دغه کې ما لیکل کړي دي څه حده پورې. وګورئ دا کوډ مې کړی دی ویب سایټ ته مې چې د خپل ویب پیج ته مې ټایټل ورکړی، ویب ډیولپمنټ، هیډینګ مې ورکړي، دا مې ورکړي دي. اوس زه غواړم چې ویډیو راوړم. کله چې تاسو غواړئ چې ویډیو راوړئ نو زه ډېر بیسک نه درته لګیا یم. ښه ګوره هلته مې ته فولډر خو د فولډر کې مې هر څه برابر کړي. زموږ کار هم اصل کې همدا شان دي او دا اصول رولز هم همدا شان. تاسو به دا شان کار کوئ، ګډ وډ کار به نه کوئ. بیا به تاسو سره کله ویډیو نه لوډ کېږي، کله به ایمیج نه لوډ کېږي. نو دا شان ترتیب سره هر څه په یو فولډر کې واچوئ. نو زه ویډیو ټیک سټارټ کوم. ښه دا ایم ټی ټیک نه ګوره دا اینډ او سټارټینګ دواړه لري. صحیح ده. ویډیو مې ټیک مې چې کله سټارټ سیم ټو سیم اوس خبره د ایمیج په شان دي شوه، صرف دې ته به اینډینګ ټیک هم تاسو ورکوئ یا کلوزینګ ټیک چې کوم ده. د دې خپل اس ار سی د لکه څنګه چې موږ ایمیج ته اس ار سی ورکول ایکوال ټو ډبل کوټ سٹارټ کړئ او دا کوټس بند کړئ. بیا دې مابین کې اوس تاسو افات لیکئ چې په کوم ځای کې تاسو سره ویډیو پرته ده. فرض مثال ویډیوز فولډر وکنه ته کې ګوره تاسو راشئ وګورئ کوم ځای کې ومنګه ویډیوز په نوم باندې فولډر ده او د ویډیو نوم چې د ایچ ټی ایم ایل سټرکچر ده. اوس به همدغه پات موږ دلته کې ورکوو په خپل ویډیو اس ار سی کې. صحیح ده که نه؟ ګورئ ورته اوس تاسو زه راځم داسې کې ویډیوز او بیا فارورډ سلیش بیا به څه شی زموږ سره ایچ ټی ایم ایل سپیس سټرکچر، د ایچ ټی ایم ایل سټرکچر. صحیح شو. ډاټ ایم پی 4 آی تھنک چې ایم پی 4 ایکسټینشن ډېر زیات ضرور ده. دغلته بیا راځم چې تاسو صحیح پې پوه شئ، سره پې خلاص شي. دا وګورئ ایم پی 4 دې سره ایکسټینشن شو. نو اوس به سمپل همدغه کار کوو چې دا به زه کنټرول ایس سره سیف کړم او را به شمه بیرته خپل فایل ته. دا به فایل ته چې کله راغلی هر یو براوزر سره تاسو اوپن کوئ، اوپن کولی شئ. نو زه به اوپن ویت څه شي سره کوم؟ ګوګل کروم سره کوم. ته مې چې اوپن کړو وګورئ دغه زموږ سره هغه ویډیو راغله. ویډیو راغله خو خبره دې چې زموږ سره د څه شي ده آی تھنک چې دا به ویډیو راغله. اوس وګورئ دا غټه ده ویډیو او د دې سره چې دغه نشته ده هاید او لینت نه ده معلوم. نو زه غواړم چې دې لپاره هاید او ویټ ورته کم که نه. نو د هاید او ویټ دپاره به تاسو هماغه څنګه مو چې ایمیج ته هاید او ویټ ورکوو دا شان دې به دې ته هاید او ویټ ورکوئ. د ایچ ټی ایم ایل اټریبیوټ زه یوز کوم. ښه سی اس ایس نه کار نه اخلم. نو زه ډایرکټ ایچ ټی ایم ایل اټریبیوټ یوز کوم. داسې کې ورته وایم چې فرض مثال د دې هاید چې دا هغه راته 500 کا یا فرض مثال راته 300 کا فکسل به م ورسره ولیکم او د دې کوم ویټ چې ده د دې ویډیو د دې ویټ راته واخله د دې ویټ راته واخله څومره 200 راته واخله فرض مثال. صحیح ده. یا فرض مثال 500 به زه دا واخلم د دې ویټ چې لږ پراخه راشي. صحیح ده که نه؟ دا به زه دومره پکسل کم کنټرول سره دا سیف کوم. خپل براوزر ته راځم او براوزر زه اوس ریفریش کوم. وګورئ دا ویډیو زموږ سره په دغه حال کې شوله. خو بلا تاسو کتلی شئ دې کې زما سره هېڅ کنټرول نشته ده چې کوم ځای نه زه ویډیو پلی کړم، کوم ځای نه زه دا ویډیو چې د سټاپ کړم. د دې دپاره بیا موږ یو بل اټریبیوټ لرو چې هغه ته وایي کنټرولز. څه شی ورته وایي؟ کنټرولز ورته ویل کېږي. نو دلته کې به تاسو سمپل کنټرولز ولیکئ، بس نور هېڅ هم ضرورت نشته ده. چې کنټرولز مو ولیکلو دا سیف کوم او بیرته راځم خپل براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. تاسو اوس ورته ګورئ اوس زموږ سره د ویډیو کنټرول په لاس باندې ګوره. مخکې موږ سره نه پلی کېده هېڅ هم نه ول، صرف مې څه وکړه د هغه هاید ویټ چې هغه ما ورته برابر کړلو. دا به اوس موږ د خپل ریکوایرمنټ چې کوم زموږ ضرورت و د هغه مطابق بیا موږ برابرو. صحیح ده. دلته خو موږ خیر خاص پریکټس کوو. نو بیا به چې دا تاسو ته زه دې کې چې د پروجیکټ تر کوم تاسو په هغه باندې بیا کار کوئ. نو زه دا پلی کوم. ګوره خبره کوو د ایچ ټی ایم ایل لیست لیکه کال کې لیکل دا د ویډیو کنټرول زموږ سره لاس کې راځي. مخکې وروسته سټاپ کو اواز دا زیات او کم کو دای کنټرول دی ته ویل کېږي. غواړئ چې غټې کې سکرین غټېږي، غواړئ چې وړوکی کې دا سکرین بیرته کولی شي چې وړوکی کې دې نه کولی شي چې سپیډ میډیا ورته زیات کړي. نو هر څه اوس موږ دې سره کولی شو. صحیح ده. دا یو اټریبیوټ لکه څو اټریبیوټس باندې موږ خبرې وکړلې. یو مو دا ویل چې اس ار سی چې کوم سورس د دې ویډیو هغه به ورکوو، دویم هایټ مو ورته وټاکلو، دریم مو ورته څه وکړل ویټ مو ورته وټاکلو او بیا مو کنټرول ورکړلو. کنټرول نه مخکې ګوره د هېڅ کار نه کولو. د دې نه پس موږ څه کوو
د کنټرول نه پس چې دا مګه دلته کې تاسو ته لیکلي نه دا شیزونه تاسو کولای شئ چې دې نه غواړئ خپ سیستم باندې بیرته په راشي ډایرکټ یا اټو پلی مونږ وایو اټریبیوټ وایو اټو پلی نه مطلب دا چې کله هم زما ویب سټ څوک لوډ کی یا زما ویب سټ ته څوک راځي نو په اتومات توګه باندې ویډیو خپل اپلی کیږي ګوره مخکې به مونږ پلی کوله اوس چې څنګه زه راشم براوزر ګوره ریفریش کوم تاسو ته ګورئ ویډیو زمونږ سره باید خپل باندې فلیش شي ګورم ها بیا راځو اټو پلیز صحیح شو دا اټو پلی لګو کنټرول اس سیو همدغه دا صرف دا کار کوي چې کله هم زموږ ویب سټ ته څوک راځي نو ویډیو دی ډایرکټ په اتومات توګه باندې فلی کیږي خبره کوو د HTML د سټرکچر په اړه باندې د دې نه پس زموږ سره بل اسکلیټر وایو کله چې موږ یو ویډیو زموږ سره چې دا میوټ ده اوس ګوره کله چې زه دا سٹارټ کوم تاسو ګورئ ویډیو زما سره څنګه پروګرام لیکو دی هغه ته پر کوم ویډیو زما سره आवाज لري زه مچ نه تاسو خیال کړئ فیسبوک کې مخکې ساتلو کله بچو فیسبوک ته ورننه کېدو نو بس هغه مکمل आवाज خپل ډایرکټ پلی کېده ویډیو به سٹارټ کېدله نه بیا موږ کوم سیټینګ نه ورته आवाज بندو میډیا چې کوم دا نو دا شان دي نه ته ویډیو پلی کړه راځي هر قسم ساوندز راځي هر قسم تشویش راځي نو زه غواړم چې دا ویډیو ډایرکټ आवाज نه وي ان زه خپل باندې بیا چې غواړم ورته خلاص کوم आवाज ز خلاص کولای شم نو دې لپاره موږ راځو ټو پلی نه پس چې دا موږ سکو میوټډ اټریبیوټ لګو کنټرول اس دا سیو کوم او راځم خپل براوزر ته دا به زه ریفریش کوم تاسو اوس ګورئ आवाज بند غوړ ډایرکټ اتومات توګه تاسو ګورئ आवाज د دې بند بالکل شته نه ویډیو ما سره ګور اټو پلی شو ویډیو را سره اټو پلی شو خو आवाज څنګه نه بند که زه غواړم چې اوس आवाज خلاص کړم خپل خو ویډیو په خطرناک ویډیو आवाज پلی کړم خطرناک یې پلی کړم صحیح ده کنه نو دا شانتي تاسو کولای شئ چې اټو پلی مو لیدل مخکې کار نه کول آی تھنک چې مانو سیو کړای اوس تاسو په افو شویا نو دا شانتي اټو پلی شو زمونږ سره چې کله څوک راځي ډایرکټ زمونږ ویب سټ ته نو په اتومات توګه باندې مثلا کېږي ویډیو پلی کېږي او بل میوټډ څه کار کوي زمونږ سره باید چې کوم ویډیو د هغه आवाज څنګه وي بند وي دغه आवाज باندې چارو نه نه وګورئ ویډیو زما سره مانه د پلی کړي په خپل باندې ویډیو زمونږ سره پلی شوله او आवाज بند غوړي आवाज خلاص کې مهم دي هر قسم چې کوم زیات کې کولای شي نه کوم زیات کې صحیح ده کنه د دې نه پس موږ څه کوو دا خبره موږ چې وکړه راځو بل خبره زمونږ سره تیار مې دا نوٹ کې لیکلي دي هر څه بل خبره زمونږ سره چې دا لوپ نه مطلب دا کله چې فرض مثال یو څوک زمونږ ویب سټ ته راغله او دا ویډیو پوره شو دي ځکه صحیح ده کنده ګورسته کې دلته کې زرا زما اخر سره ترغله مګور ویډیو زما سره پوره شو بس ویډیو ودرېده نه زه وایم چې ونه درېږي دوباره بیرته له سره سٹارټ شي دوباره بیرته له سره چالو کیږي نو د دې لپاره تاسو لوپ لګوي سبا لګوي لوپ به لګوي زه راځم د کې سپیس ورکوم د بل اټریبیوټ نه لوپ لیکم او دا به زه سیو کوم سیو کوی خامخ ګرمانه سیو کړه کار نه کولو نو سیو کول سره مو خیال کنټرول سره سیو کوی هم دا شانتي فایل مینیو نه سیو کوی نظر پرش کوم ګوره اټو پلی شو ډایرکټ ویډیو مانه پلی کړي او ساوند یې منځ ساوند تخلاص عدل تک راځم اخر سره ګوره فایل جوړو کله چې ما ویډیو پر کېږي دا په اتومات توګه باندې سره شروع کیږي ورته ګوري تاسو خبره کوو د HTML د سټرکچر په اړه باندې هر کله چې د HTML سټرکچر یا سکرپټ کې تفصیل سره وبرته دوباره سٹارټ کیږي نو دا کار د خبره کوو د HTML د سټرکچر په اړه باندې د HTML سټرکچر یا سکلیټر کله چې موږ یو پروګرام لیکو اوس خبره د پوسټر کوو بل خبره زموږ سره لوپ نه پس چې داغه د پوسټر ده چې پوسټر څنګه کار کوي صحیح ده کنه پوسټر خبره مونږ کوو زه غواړم چې اوس په دې ویډیو باندې نه خپل ویډیو باندې یو پوسټر ولګوم تمنیل چې کوم یو تاسو خیال کړی وي په هغه یوټیوب کې باندې لري چې هغه یو خلینه आवाज را بسل یو نه دی پرېدم او پانسي کوم دی او دا کوم ها کوم صحیح ده کنه یو تمنیل په لګولې تر څو د خلکو توجه ځان د پرسنه کې جلب کی نو په دې خاطر باندې موږ غواړو د باندې تمنیل ولګو د ویډیو په اړه باندې مکمل معلومات پر کې لیکل شوی وي نو همدغه پوسټر اټریبیوټس نه کولای شي تاسو په تمنیل هو لګوي یا پوسټر لګوي هغه په لګول شي نو راشي په دې کې تاسو لګي پوسټر مچول لګول ایکوال ډبل کوټ سره مان کوي بیرته سٹارټ وبان او دې کې به د هغه پوسټر چې کوم ځکه دا یغه فات باور کیا پوسټر زموږ سره په کوم ځکه د پوسټرز په نوم باندې فولډر دا را بشم تاسو ته وخیمه خپل پروجیکټ مای پروجیکټ ترغلم دا وګورئ پوسټرز او پوسټر نه پس دې کې زما سره هغه تمنیل یا پوسټر پرتی دي نو زه راځم بیرته خپل پوسټر نه فولډر کې دنه بیا څه ده زموږ سره فایل پروت ده تمنیل پروت ده دغه فایل نوم چې دا تمنیل شو او د دې چې کوم ایکستنشن دا جی ای ګورو ته جی چې شته ما سره جی پی ای جی د ما په خیال باندې دا ګورئ جی پی ای جی دا صحیح ده کنه جی پی ای جی دغه دا نو د دې لپاره پتا سره شي چې ولیکئ جی
JPE او G صحیح شو. دا به زه سیف کم او را بشم براوزر ته د براوزر نه مزه داسه کم ریفریش کم. تاسو ګورئ اوس هغه دغه پې راځي او بل موږ څه وکړو د لپاره اټو پلی ورته بند کړئ چې خپله براوزر څنګه وي تمنیل موږ ته شو کېږي او دا بند وي. دا سیف کوم بیرته راځم براوزر ته دا به زه ریفریش کم ورته ګورئ ویډیو باندې څه شوي دي زمونږ هغه تمنیل ولګېدلو مکمل. اوس که زه غواړم چې پلی کړم مخکې ور اټو پلی کېده څنګه به چې ما براوزر ریفریش کړل اوس نه پلی کېږي نو زه پلی کړم وګوره تمنیل کې مکمل معلومات شته دغه ځای کې پراته دي چې HTML فول کورس او دا HTML سټرکچر او دا شیزونه او هغه شیزونه صحیح ده که نه او دا غونډ معلومات په دې ځای باندې شته ده. دا فلی کوي فلی کا دې نه ورته ساوند کموي زه ته کولای شم خپل ساوند اوریدل ډېر ځان سره غټ ظلم کول دي صحیح شو او بیرته وړو کې نو هر څه تاسو دې سره اوس کولای شئ. ګوره ډېر په ساده الفاظو کې مې درته یو دا نه وویل چې اوس هم نه پوهېږي نو بیا مو خدای پوهې کا صحیح شو که نه خدای ته وکړي چې څه مشکل درته ونه اوسي او څه مشکل به نه وي انشاءالله. نو دا اوس تاسو پوسټر دې نه پس به خبره د آډیو کو سمپل خبره ده بیرته راځم زه همدغه فایل اخلم همدا فایل دا ویډیو به زه ترېنه ختمه کړم صحیح ده. دا به زه مکمل داسې نه ختمه کړم او داسې کې به ورته ووایم چې watch خو نه listen to the audio song صحیح ده که نه. زه غمګین سانګز به کله کله اورو چې کله سړی موډ کې وي صحیح ده. دلته کې به راشو سانګ ده کم سانګ ده کرن شو یا هر یو سانګ تاسو ورته وایه صحیح ده که نه. فرض مثال سانګ ده دا دومره یوز کېږي هم نه خیر په ویبسایټس کې خو ما نه دي لیدلي خو بیا هم ځینې ساونډز واونډز راوړو یا ویډیوز آډیوز چې شی وي که نه درس دپاره یا نور څه شیزونو دپاره نو کولی شئ چې راوړئ. بخښنه کوئ ځینې ملایان هم شاید زموږ سره موجود وي دې ځای کې خو شیخان صاحبان به هم وي نو بخښنه کوئ سانګ باندې د وړوکی شان یعنې ښه سانګ د غمګین د واورئ تاسو نو دا اوس څه کوم زه غواړم چې آډیو راوړم نو آډیو راوړل لپاره سیم میتھډ د سیم طریقه ده بس نور هیڅ هم ضرورت نشته ده. دلته کې به تاسو آډیو ولیکئ دا هم چې دا کلوزینګ ټیګ لري کلوزینګ ټیګ یا انډینګ ټیګ به تاسو دې ته هم ورکوئ. نو زه آډیو لیکم بیرته آډیو لیکل نه پس دا بندوم نو را به شي داسې کې تاسو کولی شئ یو میسیج هم ورکړئ که نه که چېرته پر مثال ستاسو لوډ نه شوه دغه لوډ نه شو نو کولی شئ داسې کې یو میسیج ورته ورکړئ یور فات پر مثال غلط دا یا غواړئ بل میسیج ورته ورکړئ یا پر مثال موږ لیکو پر مثال یور browser cannot load it بس خلاص داسې کولی شئ چې ورته یو میسیج هم ورکړي کله چې تاسو ویډیو لوډ نشي لکه تصویر چې هلته الټ ورکول کېږي صحیح ده الټ ورکول کېږي کله چې تصویر را نشي تاسو سره به هغه ساین غوندې راتللو بیا به دغه لیکل ورسره راځي هلته زما نه پاتې یو تاسو کوشش کوئ هلته بیا الټ لګوئ ښه داسې ALT is equal to او ډبل کوټس کې چې کوم میسیج تاسو ورته لیکئ بیا به هغه میسیج راځي ورسره خو دلته کې دا شی نشته دلته کې موږ دا ډایرکټ د مابین کې ورته کولی شو چې یو میسیج هم ورکړو. نو آډیو شو آډیو نه پس هماغه SRC د دې چې کوم سورس ده هغه به ورته ورکړئ کوم ځای کې چې دې فات دا ایکول دلته کې راځم دا دې ورډس او دې ځای کې به ورته ورکړو د دې نو بیا کوم ځای ته آډیو دلته راشم خپل پروجیکټ ته پروجیکټ زه کوشش کوم چې ویډیو ډېره غوړه شي ځکه زر لګیم خو بیا هم نه کېږي دا آډیوز دننه چې دی آډیو سانګ ده نو تاسو تل هغه ور واچوئ نعتونه ور واچوئ نور شیزونه ور واچوئ هر څه مو په زړه جوړ وي آډیوز او دا فولډر د آډیوز په نوم باندې د هغه دننه فایل ده څه شي په نامه باندې ده آډیو سانګ په نوم باندې چې دا زموږ سره یو آډیو فایل ده ډاټ د ایکسټینشن څه شی ده ایکسټینشن مهم ده دې ته مو خیال وي بیرته راځم ګورم چې د ایکسټینشن ما سره څه شی ده د ایکسټینشن چې دا MPEG ده MPEG شو صحیح شو او دا به زه کنټرول سیف کړم را به شم براوزر ته او دا به موږ ریفریش کړو آډیو خو نشته ده ولې نشته ده نو ضرور به مو څه غلطي کړې وي چې آډیو نشته ده آډیو سانګز آډیوز او SRC آډیو شو ته بیرته راځو دوباره خپل دغه ته ځکه چې کوو آډیو شو آډیو نه پس آډیو سانګ .mpe او g خراب شو دلته کې MPEG صحیح ده آډیوز هم صحیح شو آډیو سانګ هم صحیح شو زه څه کوم دې ته به کنټرول ورکړم چې دا کنټرول شي او دا به زه سیف کړم را به شم خپل براوزر ته اوس به وګورو چې راځي که نه راځي دا راغللو صحیح شو که نه دې ته مو خیال وي کنټرول اوس ورکوو اوس کولی شو چې موږ دا فلی کړو
دا په زړه ماتو دپاره دي صحیح شو دا وګوره دې سره کنټرول مخکې کنټرول ما نه ورکړی نه راکلو صحیح شو دغه دې لاس سره دغه شانتې ساوند په سړی واریم له یو خبره کله کله سړی غمګین وي ځان ته وي صحیح ده نور یې مه اورئ صحیح ده نو دغه شانتې څو تاسو کنټرول سره دا راځي همدغه شانتې په دې باندې تاسو کولی شئ چې کوم اټریبیوټس افلای کوي کنټرول دا ټو پلی دا میوټډ دا لوپ دا شیزونه په تاسو افلای کولی شئ نو زه به راشم او زه ته ورته وایم چې اټو پلی څه دپاره د دې دپاره چې کله څوک زمونږ ویب سایټ ته راځي او څنګه زمونږ ویب سایټ پلی هغه کړو بس ډایرکټ سندره پې اوره ها صبر خان صبر اټو پلی نه پس ګورئ سیب شو نو را سره سیب وبخئ اوس ورته ګورئ دا یو ځل بندوم دا به زه اوس لوډ کړم اوس تاسو راشئ بېرته خپل فایل ته اټو پلی او دا به زه کنټرول سیف براوزر ته راځو خو دا باید ډایرکټ پلی شي صحیح ده که نه دا اټو پلی سره څه کېږي هغه سانګ یا اډیو چې تاسو هر څه وي هغه په اتومات توګه باندې پلی کېږي بل ورته میوټډ وایو ګوله چې کله زمونږ سانګ پلی کوو یا یو اډیو پلی کوو هغه څنګه وي دا اوس فلحال چې دا پلی کوم ګوره اواز لري زه چې نه پلی کېږي باید اواز ورسره ونه اوسي اوس تاسو ورته ګوره چې میوټډ مې کړلو دا زه سیف کوم بیرته راځم براوزر ته او دا زه ریفریش کوم اوس ورته ګورئ میوټ د دا زمونږ سره که زه فلیم کوم اواز به نه وي تر هغو پورې دا اواز نه ورکوي تر څو پورې ما د دې اواز نه وي خلاص کړی اوس به چې اواز خلاص کړلو اوس ګوره اواز به راځي اوس بیا لوډ کوم ورته ګورئ اواز یې نشته ده صحیح ده نو دا ښه اپشن ده دا پې لګوئ په هر کله مو چې ویډیو یا څه اډیو اپلوډ کول دا مو شو بله خبره زموږ سره د لوف ده کله چې لاس ته رسیږي نو دوباره یې ماته څه کوه له سره پلی کوه چې اخر ته رسیږي له سره باید بیرته دوباره پلی شي کنټرول سره زه دا سیف کوم او راځم براوزر ته او دا به زه څنګه کوم سره وای سټارټ کوم اوس به راشم دې ځای کې دا پلی کوو دا مو لکه چې کله دا پوره شي دوباره بیرته له سره سټارټ کېږي بیا وګورئ چې کله پوره کېږي بیرته به د سر نه سټارټ کېږي صحیح شو همدا شان تاسو کولی شئ چې زمونږ کله پروجیکټ کوو په پروجیکټ کې به دا شانتې ویډیو هم راوړئ دا شانتې به اډیو هم راوړئ ډېر سمپل او په ساده طریقې سره مې درته وکړل ساده اټریبیوټس دي کنټرول په واسطه باندې موږ تر څو پورې ګوره اډیو شو کولی نه چې موږ کنټرول نه ورکړی کنټرول په واسطه باندې موږ کولی شو چې خپله ویډیو مخکې کوو وروسته کوو او ساوند واوند برابر او اټو پلی مطلب چې څنګه ریفریش کې ډایرکټ باید پلی شي زموږ سره ویډیو لکه ویډیو کې چې اډیو کې نه پوهېږم چې ولې نو همدغه کار دی او میوټډ په واسطه څه کېږي ساوند باید چې بند وي او لوپ په واسطه چې کله زموږ ویډیو بندېده خلاصېده اند کېدله نو بیا دې بیرته له سر نه سټارټ کېږي پوسټر باندې خو پوهېږئ چې پوسټر موږ لګولو ویډیو د پاسه اټو پلی دوباره وایډ او هایټ په واسطه باندې مو ورته ویډیو هایټ راکړلو او کنټرول په واسطه کنټرول سره سیده د پات یا سورس موږ ورته ورکوو د فایل نو خدای دې وکړي چې څه مو ترې نه یاد کړي وي دا اوس تاسو ویډیو اډیو انشاءالله راتلونکي کې به نور درسونو باندې بیا خبرې کوو